السلام علیکم دوستانو، په خیر راځئ. نن زمونږه لیکچر بل یو نوی لیکچر دی. نو د ټیپ انزر ټیپ کې او په انزر ټیپ کې چې کوم دی زمونږه په ټیبل کې مونږه ویلو بیا لی اوټ کې چې کوم دی هغه کې زمونږ سره لاس یو څو آپشنز پاتې دي. صحیح ده. نو دا زمونږه لیکچر نمبر تقریبا لیکچر نمبر 15 دی د ایم ایس ورډ پریکټیکل کلاس. د دې نه مخکې که تاسو پریویس چې کوم کلاسز دي هغه تاسو نه یې کتلي، نو هغه تاسو راشئ یوټیوب ته. یوټیوب کې دلته سرچ کړئ نیو ماډرن سکل اکیډمي. نیو ماډرن سکل اکیډمي په نوم باندې زمونږه چینل دی او تاسو راشئ دلته پلی لیست. دا پلی لیست په آپشن موجود وي، په دې باندې به کلیک کړئ. چې تاسو پلی لیست ته راشئ نو تاسو سره به داسې پلی لیست کولاو شي. په دې کې زمونږه د آفیس ډراپینګ ریلیټډ ویډیوز دي چې آفیس کې تاسو چې کوم دی لیټر څنګه ټایپ کولی شئ وغیره. دا زمونږ سیریز سټارټ دی. په دې کې کمپیوټر ټیپس اینډ ټریکس دي، شارټس چې کوم دي. په دې کې ډپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوجي په دې کې موږ چې کوم دی انشاءالله ټول ډي آی ټي کې چې کوم کورسز دي هغه موږ په دې کې کمپلیټ کوو سټیپ بای سټیپ. نو په هغه کې لاونې چې کوم سبجیکټ و کوم کورس و نو په هغه کې آی سی ټي و نو تاسو اوپن کولی شئ. 10 کلاسز دي په دې کې. نو آی سی ټي چې کوم دی په دې کې موږ کور کړی ده. بیا په دې کې چې کوم دی زموږ سره کمپیوټر ساينس ایم سی کیوز دي. په دې کې بیا دویم نمبر د ډي آی ټي دویم نمبر کوم کورس دی هغه ایم ایس ورډ پریکټیکل کورس دی. په دې کې موږ چې کوم دی تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به ټوټل چې کوم لیکچر دی هغه به تاسو ته دلته اویلیبل وي. نو تاسو کاتی شئ زمونږ سره 1 نمبر لیکچر دی، انټروډکشن دی، 2 نمبر دی، 3 نمبر دی. تاسو کتی شئ تقریبا 14 پورې زمونږ لیکچر چې کوم دی هغه اپلوډ شوي دي. انشاءالله د نن چې کوم دی د لیکچر نمبر 15 دی. په دې کې نوټ ټیپس اینډ ټریپ دی. تاسو ایم ایس ورډ په ایم ایس ورډ فایل باندې پاسورډ څنګه لګولی شئ، ایم ایس ورډ پی ډي اف ته څنګه کنورټ کولی شئ، ایم ایس ورډ چې کوم دی اوپن پی ډي اف ایم ایس ورډ ته څنګه کنورټ کولی شئ، دا ټول پکې دي. نو تاسو لاړ شئ او دا پریویس چې کوم کلاسونه دي هغه تاسو چې کوم دی وګورئ. راځئ نن چې کوم کلاس دی هغه طرف ته. نو نن زموږ سره دې موږ به راشو چېرته ټول ناول به ایم ایس ورډ موږ اوپن کوو. ایم ایس ورډ چې اوپن کوو را به شو ټیبل ته. ټیبل کې به زه ما یو ټیبل کریټ کو. فار ایگزامپل دا ما یو ټیبل جوړ کو. ټیک ده. په دې کې ما ولیکو نیم، په دې کې مو ولیکو کلاس، او په دې کې مو ولیکو رول نمبر، او په دې کې مو ولیکو فار ایگزامپل کالج. ما دا ولیکو. ټیک ده. په دې کې علي کلاس 5 او 13 رول نمبر دی او کالج سوات دی فار ایگزامپل. ټیک ده. دا زمونږ سره یو ټیبل دی. اوس مونږ راځو که نه دې ټیبل ته دې لی اوټ ته. دې لی اوټ دوه لی اوټ دی، یو پیج لی اوټ دی، یو د ټیبل لی اوټ. مونږ د ټیبل لی اوټ ته راشو نو مونږ پریویس کلاس کې د دې ځای پورې کړو که نه ډسټریبیوټډ کالم پورې مونږ کړو. نن زمونږ سره دی الاینمنټ. الاینمنټ څه ته وایي؟ دا زمونږ سره دا نیم دی که نه. دا ګوره لیفت الاینمنټ زمونږ سره پیل دی. چېرته څنګه دی؟ الاین ټاپ لیفت دی. زه غواړم چې دا زه کوم دا دې سنټر ته کوم. ګوره دا لکه تاسو داسې کوئ بیا ښه پته لګي. ګوره تاسو د دې الاینمنټ چې کوم دی رایټ طرف ته کوئ یا چې کوم دی لکه سنټر ته سنټر لیفت دی او بیا زموږ سره څه دی الاین سنټر دی کوم چې درمیانه وي. بیا چې کوم دی رایټ ته دی، بیا چې کوم دی زموږ سره ټاپ لیفت دی او بیا ټاپ سنټر دی او ټاپ رایټ دی. په دې طریقه باندې تاسو د ټیکس چې کوم الاینمنټ دی هغه تاسو په دې طریقه باندې ټیک کولی شئ. بل زموږ سره ډایرکشن دی، ټیکس ډایرکشن دی. دا نیم چې کوم دی بعضې ټیم کې زموږ سره د روز چې کوم دی دا د هغې زموږ سره ټیکس مونږه داسې تاسو کتی شي. ګورئ زموږ سره ټیکس داسې راتلی شي. بیا پې کلیک کوئ ستاسو سره به داسې شي. بیا پې کلیک کوئ داسې به راشي. دا درې قسمه چې کوم دی زموږ سره ټیکس ډایرکشن ضرورت ته ټیکس ډایرکشن څنګه غواړي. ټیک ده. بل زموږ سره سیل مارجن دی. سیل مارجن مطلب دا دی که نه ګوره دا زموږ سره دغه دی چې مارجن مطلب دی فور سایډ چې کوم سپیس دی لیفت رایټ باټم او ټاپ. دا چې کوم مارجن دی څومره سپیس دی. ګوره زه دلته ما کلیک کو نو زه د ټاپ طرف ته چې کوم مارجن دی هغه زه دلته دا وکړم
نو زما دا کو نو تاسو کتلی شئ د دې ځای نه به دا سټارټ کېږي. زه غواړم چې یاره سیل مارجن چې کوم دی د دې باټم طرف ته چې کوم دی هغه زه څه کړم، هغه زه تاسو کتلی شئ دا ما انکریز کو. صحیح ده. بل تاسو چې راشئ دا واپس ما زیرو کو، دا میم زیرو کو، او زه لیفت طرف چې کوم مارجن دی هغه زه څه کوم انکریز کوم. نو تاسو کتلی شئ لیفت طرف ته چې کوم مارجن دی هغه ما انکریز کو. نو په دې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ، تاسو چې کوم دی مارجن سیل مارجن چې کوم دی انکریز کولی شئ او ډیکریز کولی شئ. بل زموږ سره سارت دی. سارت مطلب دا دی، ګوره فار ایگزامپل ما دلته نوم ولیکو، ما دلته ولیکو علي دی او بل مې ولیکو داود او بل مې ولیکو صمد او بل مې ولیکو زبیر. ما دا ولیکو که نه. زه غواړم چې دا ګوره دا تاسو کتلی شئ علي دی، داود دی، لګو یو رینډم دی که نه. زه غواړم چې دا دی زه څه کړم، دا زما سره سارټ شي. دلته مې زه رالم کالم 1 زما سره سلیکټ دا مې کو، او اسنډینګ ادر دې ته وایي چې 1 2 3 4 5 6 دې داسې چې کوم دی بره خیږي د لونه ټاپ طرف ته ځي، یا چې کوم دی A B C D E F دې ته اسنډینګ اډر، او ډیسنډینګ اډر دې ته وایي چې زد نه چې کوم دی داسې لاندې راځي، او یا چې کوم دی 10 9 8 7 6 1 باندې چې ودرېږي دا ډیسنډینګ اډر. نو ګوره تاسو کتلی شئ داود بیا چې کوم دی زموږ سره الفابیټس په A B C D راځي که نه، D راغلی، بیا N راغلی، بیا S راغلی، بیا زد راغلی. زه غواړم چې یاره دا دې زما سره په ډیسنډینګ اډر کې شي، د بره نه چې راول دې زد شي بیا دې داسې راشي. نو تاسو کتلی زبیر، صمد، نیم او داود او علي. په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی د دې سارت ترتیب ته وایي، ترتیب ورکولی شي. ټیک ده. بل زموږ سره ریپیټ هیډر روز. ګوره دا زموږ سره څنګه راځي، فار ایگزامپل دا ما ختم کو، بیک سپیس مې دغه کو، نو ټیبل زموږ سره ختمیږي. ما یو ټیبل دلته زه انزرټ کوم، رالم انزرټ ته، په دې مې انزرټ کو، په دې کې زه غواړم چې یاره ګوره ښه فار ایگزامپل ما یو ټیبل کریټ کو، دلته ما ولیکله نیم او رول نمبر او کلاس. فار ایگزامپل دا ما چې کوم دی یو دغه رو پس هیډر چې کوم دی هغه ما دغه کو، دې له زه کلر ورکوم، ما دا کلر وکړو. ټیک ده. او دا ټیکس مې څه کو، دا به زه بولډ کړم او لږ به انکریز کړم. صحیح ده. دا ما انکریز کو. اوس ګوره تاسو کتلی شئ که نه چې کله په دې دویم پیج باندې دلته نشته دی، دویم پیج کې نشته دی. زه غواړم چې یاره دا دې په ټول پیجونو باندې چې کوم دی دا هیډر راځي. دا هیډر چې کوم دی په دې نیو چې کوم 2 نمبر پیج دی په هغه هم دی راځي، 3 نمبر پیج هم دی راځي. نو زه به راشم دلته، ټیک ده، د ټیبل ته به راشم، لیاوټ ته به راشم، او دلته ریپیټ هیډر رو دا ما ریپیټ کړو که نه. ها زه په دې سلیکټ کړم، دا به سلیکټ کړم او ریپیټ هیډر رو. ها دا ما ټیبل کریټ کو، په دې کې ما ولیکو فار ایگزامپل نیم کلاس، او دلته مې ولیکو A B او دلته مې دا ولیکو. ټیک ده. اوس به راشم دا رو به زه سلیکټ کړم او شاته به هیډر رو به راشم. ساري مونږه دا دوه چې کوم دغه دي دا مونږه نو سلیکټ کړي. نو تاسو کتلی شئ که نه په فسټ پیج باندې دغه سیم هیډر زموږ سره رالی، او په سیکنډ کې هم رالی، که دلته ستاسو سره بل پیج په هغه کې هم راځي. تاسو کتلي ځینې ډاکومنټس چې په هغه کې هر پیج باندې چې کوم دی د هغه کوم هیډر رو دی هغه تاسو ته په نظر راځي. نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی ریپیټ هیډر رو تاسو دلته لګولی شئ. صحیح ده. بل زموږ سره دی فار ایگزامپل دا ټیبل دی که نه، دا زه غواړم چې یاره دا د ماته ټیکس سره کنورټ شي. دا ټیبل دی زما صرف کنورټ ټو ټیکس ته صرف کنورټ شي. نو زه په دې کلیک کړم، نو تاسو اوکې کوئ. نو تاسو کتلی شئ زما سره چې کوم دی دغه ټیبل څه ته کنورټ شو، صرف ټیکس ته کنورټ شو. ټیک ده. فار ایگزامپل زه به دا ختم کړم، ما یو ټیبل انزرټ کو،
صحیح ده. ما یو ټیبل نیم او نمبر او کلاس. صحیح ده. ما دا کو عباس 13 او 5 بیا علي 34 او 6 کلاس. فار ایگزامپل دا زما سره ټیبل دی. ټیک ده. دا ټیبل باندې به څه وکړم؟ به سلیکټ کړم او زه به راشم لی اوټ ته. په لی اوټ کې به څه وکړم؟ کنورټ ټو ټیکس. ټیکس باندې به کلیک کړم. نو تاسو کتلی شئ زموږ سره چې کوم دی دا ګورئ ټیبل ختم شو. زموږ سره هغه ټیبل څه ته؟ ټیکس ته کنورټ شو. واپس یې ته ټیبل ته کې انزرټ ته راشه. په انزرټ کې چې کوم دی ټیبل باندې کلیک کړه. دا د دې اپوزیټ ده. کنورټ ټیکس ټو ټیبل. تاسو کتلی شئ زموږ سره واپس چې کوم دی هغه ټیکس ټیبل ته کنورټ شو. ټیک ده. ها بیا په دې کې بل لاست نمبر آپشن دی زموږ سره. فار ایگزامپل زه دلته انزرټ یو نیو رو زه دا وکړم. یو مې بله رو انزرټ کړه. صحیح ده. زه غواړم چې یاره دا زما سره جمع شي. په دې کې زه فارموله لګول غواړم. نو زه به څه وکړم؟ دلته مې ورسره فار ایگزامپل 10 هم جمع کړه. په دې ځای کې زه جمع کوم. نو زه به څه وکړم؟ فارموله باندې به کلیک کړم. دلته یې نه فارموله مو اتوماتیک راغلی. سم از ایکول ټو اباو چې زما سره دا جمع کړه. نو زما سره تاسو کتلی شئ دی زما سره څه کړه؟ جمع کړه. نو په دې طریقه باندې تاسو د اکسل چې کومه بیسیک فارمولې سم د کاونټ وغیره چې کوم دي هغه تاسو دلته اډ کولی شئ. امید دی ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. تھینک یو سو مچ.